بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله مولانا العلي العظيم. الله تبارک و تعالی جل جلاله په دې آیت مبارک کې بندگانو خپل ته خپل خدایي بیان کړی ده چې زما ربوبیت دا نه دی یوازې په مځکه کې بلکې په اسمانو کې او په مځکه کې ټول اسمانونو مځکې زما ملک دي او زما بادشاهي په هغو کې شته. زما خوښه ده زه پیدا کوم هر هغه څوک چې زما اراده وشي. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. چې چاته زه پیدایش کوم، چاته لوڼې ورکوم، چاته زامن ورکوم، چاته لوڼې او زامن دواړه ورکوم. او یزوجهم ذکرانا و اناثا. الله پاک جل جلاله وایي زه ورکوم نر او ښځې دواړې. ویجعل من یشاء عقیما. او بعض خلق بیا ګرځوم، بعض انسانان هغه عقیم چې هیڅ اولاد نه لري، نه نر لري نه ښځه لري. انه علیم قدیر. دغه الله پاک عالم ذات دی، قادر ذات دی، پر هر څه باندې کامل قدرت لري، غټ علم والا دی. مفسرینو د دې آیات په شرح کې بعضې کتابو کې راځي و یو سړی اووه لوڼې وې. د دې اووه لوڼو په خاطر باندې الله پاک دې د جهنم څخه خلاص کړي. څنګه الله پاک دې خلاص کړي د جهنم څخه؟ و یو سړي شپږ لوڼې وې. نو د ده چې به هر وخت ښځه حامله سوه، امیدواره به سوله چې د اولاد د پیدایش علامې به د دې پر ښځه باندې ښکاره سوې د ده. نو ده به دا کوشش کاوی چې ربه ته ماته د لور پر ځای د زوی پر ځای لور راکړي، یعنې د لور پر ځای باندې زوی راکړي. دا دعا به یې کوله. هغه به الله پاک بیا لور ورکړله. بیا به بل وار چې به ښځه امیدواره سوله، حامله به سوله، ده به بیا دا غوښتنه کوله. په زړه کې بیا دا خواهش وله چې زوی مې وایي لور مې نه وایي. نو شپږ لوڼې داسې پیدا شوې پرلپسې پرلپسې. اخر چې یو وخت کې خوب ویني دغه اوومه لور چې پیدا کېږي، په دا وخت کې دی د ده اراده شیطان دا فکر ور واچول په ده ته چې که دا اوومه لور دې پیدا سوله نو به ښځې ته طلاق ورکوې. دا فکر، دا وسوسه دا شیطان د ده په ذهن کې ور واچول. نو یو شپه خوب ویني، په خوب کې بیده دی، یو حالت ویني چې هغه حالت د قیامت د ورځې دی. قیامت ورځ وي په خوب کې، او د ده ګناوې ډېرې وي. الله پاک د ده د ګناو په خاطر باندې پر ده باندې فیصله د جهنم وکړي. وایي کشه کې ملایکو ته وایي چې کشه کې جهنم لره. نو جهنم وخواته چې دی کش سي روان سي، ملایکې روان کړي. پر اوله دروازه د جهنم چې ورسي، یوه لور یې ولاړه، دا لور یې د جهنم د دروازې څخه راوګرځي، د اور د لوېدلو څخه خلاص کړي. بیا دا ملایکې دی د هغه دروازې څخه چې راتېر سي، دا بله دروازې د جهنم ته راسي. په دې بله دروازه یې اوس داخلي و جهنم ته یې وراچي. بیا بله لور ولاړوي. بیا هغه لور و الله پاک ته زارۍ وکړي او ملایکو ته زارۍ وکړي، دی بیا د جهنم د لوېدلو څخه خلاص کړي. دغسې رقم درېیمې دروازې ته بیا دی راسي. په درېیمه دروازه باندې درېیمه لور ولاړوي. بیا د جهنم د دروازې څخه دا لور دی را خلاص کړي، راویې ګرځي، د لوېدلو څخه خلاص شي. پر څلورمه دروازه چې راغلي، ملایکې را روان کړي د څلورمې دروازې وخواته و جهنم ته یې وراچي، اور ته دوزخ یې وراچي. بیا څلورمه لور ولاړي، هغه یې خلاص کړي. دغسې رقم پر پنځمه دروازه چې راشي، بیا پنځمه لور ولاړي. پر شپږمه دروازه چې راشي وراچي و جهنم ته ملایکې ورغورځي، شپږمه لور یې ولاړي. اوومه دروازې ته چې راشي نو دلته دی وبېرېږي چې پر شپږو دروازو خو شپږو لوڼو خلاص کړي چې په دنیا کې دا شپږ لوڼې وې. اوومه لور خو د ده نسته او امید سته چې د دې بعده به پیدا کېږي، حمل د ښځې سته. نو په دې کې دی
په دا حالت کې چې د اومه دروازې ته رانږدې کېدی یا را روانو وبېرېدی چې اوس به څه کوي، اوس به دې څوک خلاصوي، بل لور خو نه لرې چې هغه دې خلاص کړي. نو په دا وخت کې ډېره بیره پر ده راسي. په دا خوب کې دی ډېر وبېرېدی چې اوس به څه کوي، اوس به د اومې دروازې د څخه څوک راګرځي. نو په دا حال کې دی راکښېنستی. چې راکښېنستی په هغه ساعت کې باندې د خوبه څه چې رابیداره سو دا دعا یې وکړه: اللهم ارزقنا السابعه، اللهم ارزقنا السابعه. ای خدایه ما ته په رزق راکړې اومه لور، ای خدایه ما ته په رزق راکړې اومه لور، یعنې ای خدایه ما ته اومه لور هم راکړې. نو ولې د لوڼو قدر خو د ولیدی چې د شپږو دروازو د جهنم څخه شپږ لوڼ خلاص کړي. اومه دروازې ته چې رالی سختې بیرې واخیستې چې اوس به لوېږي. په دا وخت کې دی د خوبه سره کښېنستی. نو یې د اومې لور د غوښتلو دعا وکړه. نو هغه کسان چې پر الله تعالی پر قضا او قدر باندې ایمان لري، هغه په لوړو په پیدا کېدلو باندې ځان نه غمجن کوي. ولې دا د اختیار نه دی، نه د ښځې اختیار دی، نه د ده اختیار دی. هر هغه سړی چې ایمان کمزوری، په ایمان کې ناجوړي لري، په ایمان کې کمزوري لري، عقیده یې پر الله او پر تقدیر باندې نه وي، پر آخرت یې نه وي، نو هغه به ښځې ته هم پیغور ورکوي، ښځې سره هم بد اخلاقي، د ښځې عیب یې بولي چې دا لوڼې پیدا کوي، او د ښځې سره ډېره په بېادبي او په ډېره بد اخلاقي باندې دی ګزاره ورسره کوي، ژوند زندګي ورسره کوي. ځکه چې انسان نر او ښځه د اولاد د پیدا کېدلو دپاره دا یو ذریعه ده، ورکول یې الله پاک کوي. دا پیدا کېدل د کشنې که نر وي که ښځه وي، دا د الله پاک فیصله ده. چاته لور ورکوي، چاته زوی ورکوي، چاته دواړه ورکوي، چاته یې نه ورکوي، لکه آیات مبارک چې موږ ووایو. نو د مسلمان مؤمن به په هر وخت پر الله باندې یقین وي او پر قضا او تقدیر باندې به یقین وي چې هر څه کوي الله پاک یې کوي. دا د ښځې په اختیار کې نه ده، نه د سړي په اختیار کې ده. او داسې خلک شته چې څلور ښځې لري، هېڅ اولاد نه لري. داسې خلک شته چې یوه ښځه لري، ډېر اولادونه لري. داسې خلک شته چې نر او ښځې دواړه لري. داسې خلک شته چې خالي لوڼې لري، هېڅ زوی نه لري. نو لور چې ده دا یو نعمت دی، او لور رحمت دی، او لور وسیله ناکه ده، وسیله رحمي یې ډېره ده، عجز ډېر دی. د لور رحم او شفقت پر مور پلار ډېر دی، تر نر په لور کې خیر ډېر دی. او نبي علیه السلام مبارک هم لوڼې خوشې کړي دي، او د نور ګټې دغه په دغه کیسه کې دا دي. تاسې فایدې یې ولیدلې. الله پاک جل جلاله دې صالحانې نیکانې لوڼې و هر چا ته ورنصیب کړي. الله دې د آخرت ذریعه او سرمایه ټولو ته وګرځوي. واخر دعوانا الحمدلله.